बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यो मलगिरी सवाल कर ले दा सवाल द हया खिलाफ दे, लेकिन ढेर खलक दासी दे चगा पदे हवाले सरा द गलतफहमी शिकार दी, खास कर कि हगा जवाना ची बुलुगत तो रसी द बुलुगत न बाद अहू तदा मसले रामख तकीगी नो हगू बिया परेशान वी और ज़ाहिरा खबर द दी तालुक द पाके और नापाके सर दे दुमरा टोल मसाइल चिकम तालुक द पाके नापाके जायज़ नाजायज़ हलाल और हराम सरी दागी इज़्ज़त बमंगा तासु बाने फ़र्ज़ दा ज़दा मसाइल ज़क बयानोमा چې دا مسائل په کتابونو کې لیکل شوی دي، دا زما ستاله باندې لیکل شوی دي، هر مسلمان نارینه زنانه لپاره دا مسائل لیکل شوی دي، دا صرف د علماو لپاره نه دي. لہذا چونکه دا مسائل منګه ټول تر بحیثیت مسلمان بحیثیت انسان منګه ټول تر مخ ته کیږي، نو په دغه وجه باندې ټول مسائل زده کول زمونږ ټول لپاره چې فرض یو منګه تاسو باندې چاهي نارینه یا زنانه. د دې ملګری سوال کړل چې زما واده شوی دی اوس او دوی چې زه اکثر خپل کور والا خبرې کوم غب شپ لګوم یا کله غلطه په شهوت سر لاس ولګوم، نو دوی چې زمانه قطري خارج شي او دا قطري چې غل خارج شي نو دوی زه دغه قطرو نجات ډیر زیات پریشان یم چې بیا زما بار بار لام مزګه دوی چې د دې قطرونه خارج کېدونه بعد زیداوي بچي په ما باندې غسل واجب شو، چې غسل واجب شي ظاهره خبره ده، نو په دغه حالت کې بیا غسل کوي د هغه نمک تموز وغیرہ نشي کولای، نو دوی چې بار بار چې کوم دي کله خبرې کوم یا غب شپ لګوم شي لغونه نږدې کې نو زمانه قطري خارج کیږي او بیا زم بار بار غسل کوم، نو دیو چې د دې قطرو صحیح حیثیت شریعت په دې حواله سره سوی یاد وساتئ. دا اکثر نوجوانان په دې حواله سره د غلط فهمي شکار شي. یاد وساتئ د نارینه د شرمګانا د ذکر نه درې قسم له وبچ کوم دیغه خارج کیږي، دا پسین کې دا خبر یاد وساتئ، خاص کر کې کوم ځوانان دي یو دوی لیکيږي ودی او یو دوی لیکيږي مزي یو دوی لیکيږي منی. دا ودی ته چې لیکيږي دا اکثر چې کله بولو بار تمنګ کینو امتیازي وغیرہ کو د هغې نه بعد اکثر د ګرمایش په وجه باندې دا راځي، دا چې کوم د قطري وی گاړه وی بالکل او د دې چې کوم کلر دا زردی مایل کلر وی یعنی زیړ کلر تمایل دا مکمل زیړ خونی لیکن زیړ رنگ غوندي دا سی وبوي او دا وب چې کوم دا بالکل گاړه وی دا قطري چې کله خارج کیږي او دا کله خارج کیږي چې کله منګه چې کله امتیازي کو یا بولو بارو د هغې نه بعد دا قطري خارج کیږي، نو دیتا ودی ویل کیږي. یاد وساتئ په ودی سره ودی خارج کېدو سره ودی قطري خارج شي نو په هغه باندې غسل نه واجب کیږي، په دې باندې صرف وضو دا وضو ماته شي دغه نه بعد چې کوم دي وضو بګي په دې باندې غسل نشته. دویم قسم نو چې کوم دي هغه ته مزي ویل کیږي، څنګه چې دی بلګری دا سوال کړل اکثر او بیشتر داسې چې کله خپل د کور والا سره انسان خبرې کی یا غب شپ لګي یا د شهوت سره لاس وغیرہ ولګي په دغه ټیم کې قطري خارج شي، څنګه چې دی بلګری دا سوال کړل نو دغه قطرو تسوي لیکيږي دا بالکل د لذت سره نه خارج کیږي، بلکې د دې خارج کېدونه بعد سړی ته پته ولګي چې زما په کپړو باندې چې کوم دي سلام دواله محسوس شي، دا غي نه بعد سړی ته پته ولګي چې زمانه سره قطري خارج شي، نو دغه ته مزي ویل کیږي. او یاد وساتئ د مزي چې کوم نشانی دغه چې عام وبو بشانتي قدرو بشانتي دا بالکل د عام وبو بشانتي وي، لیکن دا لیسداري وي، څنګه چې دا بنډي سره کټ کې په بنډو په میس کې وبو وی هغه لچکداري وبو وی لیسداري وبو وی، نو دغه شانتي دا مزي وي د مزي نشانی دغه وي، نو په دې خارج کېدو سره یعنی د مزي خارج کېدو سره هم غسل نه واجب کیږي. ډیر څه کسان څنګه چې دی ملګری چې بار بار زما غسل کوم، نو یاد وساتئ دې ته مزي لیکيږي او د مزي خارج کېدو سره غسل نه واجب کیږي، په دې باندې بس صرف ساسو وضو ماته شو د هغه نه بعد چې کوم دي چې دا خارج شنو په کپلو لګیدل هغه کپلې وینځي هغه ځای چې کم ځای باندې نشان لګیدل وي یا کتري لګیدل وي هغه خالی وینځي، د هغه نه بعد چې کوم دي صرف وضو کوي، نو وضو کافی ده، دې لپاره غسل نشته، غسل نه واجب کیږي. اوس راځو منی طرف ته. منی دا قطری دي چې دې خارج کېدو سره غسل واجب کیږي، صرف په منی سره غسل واجب کیږي او ودی او مزي خارج کوم قطری دي په دې خارج کېدو باندې غسل نه واجب کیږي. غسل واجب کیږي د منی په قطرو خارج کېدو سره. منی څه شي ته ویل کیږي؟ منی هغه وبو چې گاړه وبو وي بالکل سپین کلر وي او د هغې نه علاوه یو نشانی دغه چې دا د لذت سره د جټکې سره دا چې کوم دی د دې اخراج کیږي، انسان ته پته لګي چې زمانہ قطري خارج کیږي او د لذت سره خارج کیږي او د جټکې سره خارج کیږي، نو دغه ته منی ویل کیږي. چې د لاس په ذریعہ وباسي یا د کوروالي په ذریعہ په څه طریقه باندې د منی اخراج وشي یا په خوب کې وشي، نو په دې باندې بیا وشي غسل واجب شي. نو د منی د قطرو د اخراج سره غسل واجب کیږي، دا غي نه علاوه چې کله ودی او مزي خارج شي نو په دې باندې غسل نشته، په دې باندې صرف وضو ده. سمجھ کې خبر راځي؟ نو دا درې قسم له وبدي دا ما تاسو مخې ته د مکمل تفصیل بیان کوم، امید کوم چې
मसला वो समझ के रागली इजाज़त राके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।